سلامونه ملګرو، خدای وکړو جوړ او د سخت کالي به مو برتن وي. تر دې دمه به ښه یاستئ. نن یو ځل بیا تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. ډېرو ملګرو دا پوښتنه کوله چې څنګه کولی شو موږ په فیسبوک کې ځان افلاین ښکاره کړو. لکه په وټساپ کې موږ ته طریقه وښودله چې څنګه موږ ځانونه افلاین ښکاره کړو، یعنې څوک پوه نه شي چې دغه انلاین دي. اما نور سوشل میډیا استعمالوو لکه فیسبوک، یوټیوب څه خو هلته په وټساپ کې موږ انلاین نه ښکارېږو. نو دا طریقه مې تېر ویډیوګانو کې درته پوسټ کړه. بیا هم که کوم ملګري په کار وه په کمنټ کې لینک موجود دی. تاسو کولی شئ زموږ ټلیګرام چینل هم جوین کړئ او ویډیو هم در سره وګورئ. ټلیګرام چینل ته مو نشر ده. نو په دې ویډیو کې به تاسو ته ښایم څنګه کولی شئ تاسو په فیسبوک کې کار هم کوئ. ستاسو کوم میسیجونه چې دي یا مثلا یو څوک تاسو ګوري چې آیا دا انلاین دی یا نه دی انلاین، نو هغه به تاسو څنګه معلوموئ. میسیجونه خو که چېرته تاسو مسنجر ته درته کېدل لکه مخکې مې چې تاسو ته وښودل چې څنګه به په وټساپ کې تاسو هغه کوم اپلیکیشن چې په کار دی هغه به راخلی او څنګه به تاسو په هغې باندې کار کوئ، هغه مې ټوله طریقه درته ښودلې وه. نو تاسو مسنجر په هماغه طریقه بندولی شئ. اوس راځم مسنجر کې هم دغه سیټینګ کار کوي. اوس به دلته راشم تاسو ته به وښیم چې که چېرته تاسو په فیسبوک کې انلاین شئ، هېڅ چا ته به دا معلومات نه کېږي چې دا لاین دی او که افلاین دی. راځئ د طریقه په دې ویډیو کې درته ښایم، لازمن یې له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. راځئ د ویډیو په طرف. تاسو لومړی به تاسو راشئ خپل فیسبوک به راخلاص کړئ. زه دلته راځم خپل فیسبوک راخلاصوم. کله مو چې خپل فیسبوک راخلاص کړ، دلته دغه خپل پروفایل ګورئ، دغه 3 لاینز دا هغه به راخلاص کړئ. لاندې به بیخ ته پکې راورسېږئ. دلته به سیټینګ ان پرایوسي پیدا کړئ. کله مو چې دا پیدا کړ، د هغې وروسته به تاسو څنګه وکړئ، دلته په سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، دلته به تاسو لږ لاندې راشئ. دلته تاسو ته یو آپشن راځي اکټیو سټاټس، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته دغه آپشن دی، تاسو وګورئ ملګرو. په دې باندې مو چې کله کلیک وکړ، دلته شو وین یو آر اکټیو، یا چې دا وښیي کله چې تاسو څنګه وئ فعاله وئ. نو زه راځم دلته دغه چیک وګورئ، د اف کوم. دلته به راشئ، دغه به ټرن آف کړئ. اوس په هېڅ چاته دا معلومات نه کېږي چې آیا دغه کس انلاین دی او که افلاین دی. نو ډېره خوندوره طریقه ده. هیله لرم له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. لازما زموږ فیسبوک پیج در سره فالو او یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې داسې ویډیو مو په لوی رب سپارم. الله په امان، ښې شپې، ښه وختونه.